زر زر کوه اوس په ټیکهدار راشي او به بېلې خبرې کوي د پردي وطن دا کارونه دي د خپل وطن هم پرېښی دی دلته راغلي دا دیړې دا مزدورۍ نو خو هلته هم وي وخته 100 روپۍ ورځ هم اخسته څومره سخت کارونه دي دا خبره خو دې صحیح ده چې پردي کار وطن کې دغه سختي شته دی بلته وګوره چې هلته پروت دی قلارې راشه لکه راشه دا کار به م پلار کوي او پرېږده سړیه څه چغې دې راغستې مړه هلته نه به م چې دردرنګ وکړو د وطن نه نو بس راشه مزید یو دا دی او هغه دی وروره د غر به م راله غوښه کړو سیند به م راله ښوروا کړو او چې راغلي نن درېیمه څلورمه ورځ ده همدا کاڼي دي کله یې اخوا وله او کله یې دې خوا وله دا مسافري دومره اسانه کار نه دی ښه هلته نه خو خلک وایي چې دوی به سروره په تیاره ګټي او خوري راوړي پوه شوې دا ډېر ګران کار دی د پردي جوب نه پیسې وښکل راشه خپل کار کوه دلته وروره په خپل وطن کې دې په تیاره خوړلې ده سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځوانۍ زړېږي څنګه صالحمانه څنګه کومه سوارلۍ نیمه دې وکړه مړه سوارلۍ کمه دي زړه م وچاودلو ولې سمدم ټیلري مې کوله د اکرام بې خو باسي په دې شي واړولم په لانجه باندې سمدم ټیلري مې کوله مقه راله خو والله څوک یار نو ټیلري کې م چې نه خو ناست یو کله بجلي نه کله نه دا تاسو ټیلران موږ دا مه اورېدلي که نه بیخي مزدوري شته دی نه که نه هغه خو بیا هم خو زه 800 روپۍ د ورځې به مې یوه جوړه وګنډله بس الین به پرې روان شولو دې کې خو سم نه کېږي کله مسترخانه کې ولاړو سودا نیک دندې په بېله یي داسې کار دی که نه زما ملګري دي سعودي کې هغې له به رنګ وکړم که نه که چېرته ورته دوه ویزو چانس و نو دواړه به ورشو چې دا کار دی وکړو غټ کار به همدا اوس وله رنګ کوم وکوله رنګ کار وړوکی موبایل والله وبه م ګټي که دا کار دی نو که نه مړه څه مړه چې هغې و چې داسې ظالم تصویران نه وباسي کله یو ځای کله بل ځای والله هلته زموږ ملګري دي هم ښه سور کې دي هغې نه کوي ته وګوره که نه که دا کار وشي دا به غټ کار وشي رنګ ورغی ښه السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی څنګه یې مسافر وروره خیر دی ټیک ټاک والله تاسو د چا تپوس نه کوئ وروره کم دی رنګ منګ هم نه راځي ولې نه مونږ خو ستاسو تپوس کوو که نه کار ځای کې مړه مونږ ویلې یاره دلته مزدوري داسې خاص نشته دی صالحمان هم فریاد کوي مړه هر یو یوازې مونږ نه کارونه بیخي ګډ وډ دي وطن کې مې چې ویزې غم دې راله کړی وې مړه بس ویزه خو دلته تیاره پرته ده نو بس بیا خو صحیح ده که نه مړه بس زه به پاسپورټ انتظام وکړم او به ځان له به جوړې جامې والم به دې ورځ دوه کې کېږي یاره مړه نو بس دې شي نه بخلا شو د خیره صحیح ده ځه الله دې مل شه ملګرو باندې سلامونه کوه سلام علیکم سلام علیکم څه وایي بس ویزه تیاره پرته ده زما خو څه ونه ویلي بس چې زه لاړم زه به تا راولم څنګه چې هغوی ما بوځي بس صحیح ده که نه زما تیار پاسپورټ هم شته دی ښه بس تا زه به پاسپورټ جوړ کړم بس صحیح ده زه بس ځو ناشته کوو هوټل ته ځو زه چې لاړ شم بس زه راځه څه چلو ایوب وایي یاره وایي درځم هلته کار لپاره چې څه غم راته وکړه اوس یې ښه خوند وکړو دا موږ داسې توره کړې چې راغلي به دا کاڼي دي او بس اخو یې ولو دې خو ولو اوس دا غم راغواړي ورور هر سړی خپل قسمت خوري د هغه به دلته قسمت وي راځه پرېږده چې راشي چې پته ورته ولګېږي بس راځئ چې ځو بس دی یار دې ډېرې له به لاړ شو بس دی غرمه ده غرمه ده او روټۍ موټۍ به مو خورو لمونځ به مو کړو نیکه خبره ته چېرته کې السلام علیکم ټیکهدار صاحب وعلیکم سلام څنګه چل دی نور لاس لیکه نه والي چې بس بیا را روان یې ولا ټیکهدار صاحب خپله خو دې سپینه جوړه اچولې ده او ستوري ته ناست یې مونږ خو په مرګ مړه شو هغې نور کې دا سپینې جامې ما سې نه دي اچولې پوره 10 کاله مې دا کار کړی کله کاڼې اخوا که او کله دې خوا که او دې بل ته غورځه پکې لا جامې هم نه دي بدلې کړي ګوره داسې کار دی که نه کال نه راغلي یې او کار کوئ اوس خواس هم راغلي یې هلته راپسې خبره جوړه چې خلک تلي دي او بس رالیږي به یې صرف تاسو دا چوس کوئ دا خو ځم به نورو مزدورانو لږ چکر وام صحیح ده ډېره ښه ده خو به زر اوس کوئ بس بیا ځئ ښه یاره مړه هسې بد هم کړي دي چې راغلي پوه شوې که نه دا ناشته به داسې تا خو دی تش شینچی راغلی دی او بس دا ناشته ده وروره دغه شی دی ښه تا پسې چا جواب نه و کړی چې راشه
ازاو یو کار دی دا کاوه د سعودي ښه کاوه ده ها سکا چې ښه کاوه ده ته ودرېږه تا ډېډه کومه که نه یا دا واله ها د یاره بس دواګانې کوه ولې نه بس ځان ته خیال کوه بس په یې وړو باندې هم خیال ساته او په هر څه خیال ساته اویسا څنګه یې تا له بار سره وړمه ښه خفه کېږې به نه ښه ورور سره به یې جګړې هم نه کې ټیک ده سوارلی و سوارلی السلام علیکم وعلیکم سلام ای په بخیر ای به څنګه بیگ ته غاړې ته اچولې لکه چې کار دې شوی دی او د خیره بس پاسپورټ مې خو جوړ کو استا مخامخ مې چرینګ کړی موټرو ته بس والله 4 دیخي وي بس دغه کوه او ټیکټ مې کټر څه کټ دي ټایم نشته دی بس ایرپورټ ته مې رسوا مبارک شه دا ښه خبر ده راځه کښېنه چې ودې رسو بس تا غم هم کو ښه واچ حضور ردی کارونه دي وروره وعلیکم سلام څنګه چل دی خیر دی داسې کار دی هغه کس را روان دی که نه ښه. انشاءالله اوس به راورسي صحیح زه ځم هغه پسې هغه راولم ښه بس ته داسې کار وکړه ټیکهدار صاحب هملته دیرې ته راوله ښه او بس زمونږ هم د چوټۍ ټایم دی بس درځو هملته زه صحیح تاسو لاس خوځوئ ښه صحیح ده زه صحیح دا هم را دې خوا که را تیږه واچوله بس دغه ځینې مې نږدې اوچته کې بس آه. او همدغه ځای ټیک دی زه صحیح ده راځئ چې ځو ښه بخیر رالې څنګه یې لاره کې اوس تکلیف مکلیف نه و درته نه بالکل خیر خیر ده په سور رالو ولا یادېدی به مې مړه بس کله به موبایل کې پیسې وي کله به نه وي دلته خو ډېرې پیسې او نېټ موبایل ما سره و نه زمونږ هم ډېر یادېدي دا خدای چې بخیر راورسېدې دلته به ګپ شپ باندې کار کوو وروره کارونه څنګه سخت دي کارونه ښه دي بس اسانه دي ګزاره کوي رښتې هغه صالح رحمان څنګه دی څنګه و رشکه چلوله بس رشکه کې اوس ایرپورټه پورې رالم ښه تاسو ته مې چرینګ کړی هم را سره ولاړو ښه وایي مال هم څه غم وکړه خټکي خورئ د دې ډېر ښایسته خټکي دي ښه والی استاد نو بس پلار ستا لږ بیمار و هغه ولا زه ټلیفون کوم هغه لوالې علم او هغه لږ بیمار یې هر وخت او رښتیا هغه دغه څنګه وه مینتۍ ښه وه هغه هم ښه وه ښه سور کې ولکه سور کې و زموږ هماغه یو انډیوال دی هغه هم ښه و ښه سور کې. سلامونه یې کول وعلیکم بس سلام ټولو خلکو ته مې سلامونه کول وعلیکم ټول سلام. کلي کې وګرځېدم مې لکه زما د خیره دی خواته ښه خټکې والګه بس خلکو شیونه مینه راکول نو دا 200 تاسو دا مې نه کېږي ولا کلي خلک هم ډېر زیاتېږي دا سترګې مړ پسې قسم دی راووتي بس مړی الله دې ثواب وکړي ټول خپل وطن کې کارونه کوي دا کارونه خو هلته مو مړه زه له 200 روپۍ د اړي بیا راکوله خو بس مړه مونږ خپله خبره هزارې نه د کوره پوه شوې چې هلته نه ورپسې راوړو شو دلته یې کوو ضرورت هم پکې څه وایه که نه ظالمه ولا یو استاد زه پکې سوی یم د پردي وطن دا کارونه دي ها. په خپل وطن هم قبر کړی دی نو دلته به داسې درانه کارونه کوو نو بس داسې خبره ده چې خپل زندگی سمې او مړی ژوندی سمې او دغه کې دا یو کس به پکې خامخا سخته تېروي نور خو به یې لږه په قلاره وخوري که نه بالکل او چې راتلمه مړه مور مې ناجوړه وه پرېښودم یم نه زه چې څومره د مجبورۍ نه راغلی یم بس یو زوی سره میلاو شوی یم هم دروازه کې نور مې څوک خبر کړي هم نه دي څه خاص بس اوازه مې کړې وه چې زه ځمه او نجیب ویل چې راځه بس وایي زه تیاره ده بس کار ښه بس اوس خو رالی ایوب استاد خو بس دا کار دی که سخت دی او که اسانه دی دا کول غواړي د دې مطلب اوس ډېر په سختۍ مونږ وځو ها نجیبه درېیمه میاشته بس دې نه کاڼي وله اول ته لوډر ته وړه اول ته ماشین ته وړه مړه ډېر سخت کار دی یار والله ودې کې لا صالح رحمان ویل وایي مال هم د ویزې غم
هم راځي نه چې رنګ به ته وکړو چې پام کوه ګوره چې ګوره دې ځای ته رډه ښه نه کېږي څوري کا رنګ راغی یار دا خو وطن نمبر دی یار وطن نه دی سلام علیکم جوړ بخیر خی څو ابای مړه شوه والله چې با تاسو ته مې چې راتلم هم ناجوړه وه اوس څنګه چل یار راولو په کوم دغه باندې اوس تګ څه دغه کېږي یاره ته کېنه دا دی څه واله خیال نه بخیر دا ونیسه دا غل دی که نه څه اوس په ټیکهدار څه وکړو ټیکهدار سره به خیر پرېبم نه دي ټیکهدار سره درېیمه میاشت هم ده که نه دې درې میاشتو کې به ستا اوس څه وویو زمونږ 4 کاله وشو راغلي وو او د تګ هم څه پروګرام نشته اوس ټیکهدار سره خبره کومه چې ټیکهدار به څه ووایي که نه هغې سره به خبره وکړو ته راځئ چې ورشو که نه ټیکهدار به وي که نه دیره کې به ناستې یا به چې خپل ملک هم قلاري وی او دا خبرې نه وی دا به وي مړه بس خیر دا حوصله وکړه الله به خیر کړي دا الله به خیر کړي ډېره به څه پروګرام جوړ کړي دا چې خپل مشران هم غله نه وي غداران نه وي او په خپل ملک کې قلاري وي دی پردي ملک کې به موږ څه کوو دا کاڼي دا وګوره دا دومره سخت کار دی دا عمر د دې کار دی دا د تعلیم دی ته د تعلیم یې خپل چې افسران وي په خپل وطن خو خدای دې د هغوی کور وران کړي بس اوس دې الله به کې خیر واچوي دا ټیکهدار سره خبره دا به یې راپرېښودم به یې ویل مه ځه په دې علي ما نو بیا دې څه کول چې دلته راتلې بس مجبوري ده که نه ضرورت ته څه خبرې بس اوس دې به کې الله خیر واچوي بس اوس به کوشش کوو چې تا ولیږو او د هغه سره خبره وکړو صحیح ده راځئ چې د ټیکهدار سره خبره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ټیکهدار امیر صاحب ولې ژاړي ټیکهدار د مور وفات شوې ده اوس ورته ځان راغلی و هلته وطن څه چل هم وکړو چې دی واپس لاړ شي څه چل به څنګه هوښیار دی خو چې راتلو هم بلا خرچه وشوه کپیلانو له پیسې ورکړې منډه تړلم واله او بس پرېږده مړه د هغه به خالي خو ورو خوري چې مړه شوه نو څنګه چل کې هلته مان هم تپوس کېږي بس دی خبره وکړی چې هلته یې مور مړه ده زما مور مړه ده که نه د مور نه ده مړه ورا داسې کار دی رورا چې ستا باندې 15 لکه روپیو لګېدې هلته مان هم کپیلان تپوس کوي خو بیا هم داسې کار دی زه دله څه منډه تړلی وم انشاءالله پوره کوشش زله کوم او بله خبره دا ده چې ته زما د وطن سړی ته هم پښتون یو زه هم پښتون یم بس چل ولا وکړه ټیکهدار صاحب وبشي ځه الله به خیر کړي او مه خفه کېږه مړه دا خو پکې شته داسې کار دی که نه زه ځم انشاءالله غم ولا څه چل کوم او به تاسو مړه بس کار کوئ سمه ده دا داسې کار دی که نه چې دا زمونږ وطن کې جنګ جګړې نه وي او دا درز غوبل نه وي نو ولې به دې وطن ته راتلو او ولې به هم دا کارونه کوو نو بس دغه حل دی اوس ستا مور وفات ده او تللی نه شو ایوب کاکا به زړه ته تسلي ورکړه تسلي څنګه ورکړو یار بس اوس دې الله رحم وکړي بوی امین او بس دغه باندې ټیکهدار باندې کوشش کوو چې تا بوځي بوی راځئ چې ډېرې نه لاړ شو